ګرانو دوستانو السلام علیکم. مخکې د دې نه چې د HTML بیسیکس یا اساسات شروع کړو نو په لومړي قدم کې موږ او تاسې یو ټکسټ ایډیټر ته ضرورت لرو لکه نوټ پیډ پلس پلس. کله مو چې ټکسټ ایډیټر انسټال کړو هغې نه بعد موږ او تاسې یو خالي فولډر جوړوو او نوم ورکوو لکه پښتو ویب. دې کې یو فایل اضافه کوو د ټکسټ ډاکومنټ او نوم ورکوو لکه انډیکس او اکسټنشن یې باید HTML ته بدل شي. یس وهو. هغې نه بعد دا فایل ټکسټ ایډیټر سره خلاصوو. کله مو چې خلاص کړو نو په دویم قدم کې زه غواړم تاسې ته د HTML خالي صفحې ساختار یا جوړښت تشریح کړم چې هغه دا دی. د HTML صفحې لومړی کرښه په ډاک ټایپ HTML سره شروع کیږي چې دا بیا براوزر ته سیګنل یا اشاره ورکوي چې د کومه صفحه چې ده دا په ماډرن HTML کې لیکل شوې ده. دې کرښې نه بعد موږ او تاسې د HTML ټګ لرو. دا چې HTML هایپر ټکسټ مارکپ لنګویج ده نو ټوله صفحه یې د ټګونو په اساس خبرې کوي او یا هم جوړیږي. زیاتره ټګونه چې دي جوړه ټګونه دي خو ټول یې نه، یعنې شروع او ختم لري چې دا د HTML ټګ شروع ده او دا هم د HTML ټګ ختموالی دی چې په سلش اضافه والی سره ختم شوی دی. نو ټول ټګونه د HTML ټګ ترمنځ واقع دي یا موقعیت لري. د HTML ټګ نه وروسته موږ او تاسې د هیډ ټګ لرو. هیډ ټګ براوزر سره کومک کوي چې دا صفحه اوپن او یا هم خلاصه کړي. هغې نه بعد موږ او تاسې میټا ټګ لرو. میټا ټګ د صفحې په باره کې زیاتره معلومات براوزر ته ورکوي چې دا صفحه د څه شي دپاره یا د کومو معلوماتو په اساس جوړه شوې ده. د میټا ټګ نه بعد موږ او تاسې دلته ټایټل لرو. ټایټل کله چې دا صفحه موږ او تاسې خلاصه کړو نو ګورو چې دلته لیکل شوي دي index.html او یا دا کلوزوو. هغې نه بعد دې ته موږ څه شی کوو؟ دا ټایټل وربدلوو. مثال ورته لیکو پښتو ویب. کنټرول S سیف کوو یې. اوس چې کله صفحه خلاصوو نو ګورو چې دا ټایټل بدل شوی دی په څه شي باندې؟ په پښتو ویب باندې. نو ټایټل ټګ چې ده د صفحې د عنوان دپاره استعمالیږي. دا د هیډ ټګ شروع ده او دا هم د هیډ ټګ ختموالی یا بندوالی ده چې په سلش سره اضافه والی سره ختم شوی ده. د هیډ ټګ نه بعد موږ د باډي ټګ لرو چې باډي ټګ کې موږ د صفحې ټول لیاوټ یا سټرکچر تنظیموو. نو راځئ چې د باډي ټګ بعضې نور ټګونه ووایو چې هغه د موږ د صفحې سټرکچر تنظیموي او یا هم جوړوي. نو هیډینګ ټګ به ووایو چې هیډینګ ټګ موږ تاسو ته عنوان یا هم د آرټیکل تشریح کوي. دا هم د ټګوال د هیډینګ 1 ټګ بندوالی دی. دلته موږ مثال لیکو what is HTML. کنټرول سیو وایو. نو دا د هیډینګ 1 نتیجه ده چې کله چې موږ هیډینګ 1 استعمالوو په نتیجه کې تر ټولو مهم عنوان موږ ته ښودل کیږي. موږ شپږ هیډینګز لرو. هیډینګ 1 هیډینګ 2 هیډینګ 3 تر 6 پورې چې هیډینګ 1 تر ټولو مهم او هیډینګ 6 بیا تر ټولو کم مهمیت لري. هغې نه بعد موږ او تاسې د هیډینګ 2 هم استعمالوو او ګورو چې دا څه رقم ته ده. what is CSS.
heading 2 کله چې سیف کوو نو ګورو چې د اول عنوان څخه دا یو څه وړوکی دی، یعنی هغه نه دا لږ اهمیت لري. که چېرته وغواړو یو پاراګراف په HTML کې اضافه کوو نو بیا څه رقم کوو؟ هغه د پی ټک په واسطه اضافه کوو. دا د پی ټک شروع شوه او دا هم د پی ټک ختمواله شو. راځو ته دې په منځ کې یو شی لیکو لکه HTML stands for hypertext markup language. دا سیف کوو ګورو چې څه ده دلته یو پاراګراف اضافه کیږي. که غواړو دا لاین بریک کو او یا هم قطع کو چې نیمه لیکنه په یو خط کې او نیمه د بل خط کې راشي هغه د بریک ټک په واسطه قطع کوو. چې کله سیف کو او انټر یې کو نو ګوره چې یو خط پورته راغی، کوم ځای کوم چې بریک لیکلی دی هغې نه بعد لاین بریک شوی او یا هم مات شوی دی. نو دا وه د مونږ او تاسې د HTML لومړنی اساساتو ویډیو او راتلونکې ویډیو په تمه اوسئ. د مونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ. مننه کوم، خوشحاله اوسئ.